السلام علیکم، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نن ورځې د مهمو خبرونو ټولګې ته ښه راغلاست وایو. نن شنبه د 1404 هجري لمریز کال د سنبلې 12مه چې د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر له 4مې سره برابره ده. زه ارصافی یم او تاسې ته له زیر نیوز څلېرویشت څخه د نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوم، خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکي. د غزې روغتیایي سرچینې وایي د اسرائیلي ځواکونو په پرلهپسې بریدونو کې د شنبې له سهاره تر اوسه لږ تر لږه 80 بېګناه فلسطینیان وژل شوي دي او پاکستان ته د هندي جنرال توند خبرداری. اوس هم پام وکړئ پوره خبرونو ته. په غزه کې د مرګونو زیاتوالی او د ټرمپ د سولې لانجمن پلان. د غزې روغتیایي سرچینې وایي د اسرائیلي ځواکونو په پرلهپسې بریدونو کې د شنبې له سهاره تر اوسه لږ تر لږه 80 بېګناه فلسطینیان وژل شوي دي. د قربانیانو په ډله کې ښځې او ماشومان هم شامل دي او یوازې په غزې ښار کې 30 کسان وژل شوي دي. په داسې حال کې چې د فلسطین خلک د اسرائیلي بمونو لاندې ژوند له لاسه ورکوي، د امریکا ولسمشر ټرمپ پر حماس وروستی ضرب الجل لګولی دی. نوموړی ټینګار کوي چې باید د هغه شل مادهیز پلان ومنل شي، ګنې فلسطینیان به له سختو پایلو سره مخ شي. ټرمپ دغه ګواښ د 9 اکتوبر د بریدونو په تړاو توجیه کوي او وایي چې دا د اسرائیل پر وړاندې د غچ یوه بڼه ده. خو د ملګرو ملتونو کارپوهان ټینګار کوي چې د ټرمپ پلان د نړیوالو قوانینو خلاف دی او د فلسطینیانو بنسټیز حقوق پکې له پامه غورځول شوي دي. د هغوی په خبره د فلسطین د حقوقو هیڅ تضمین نه دی شوی. د یو لنډمهالي حکومت وړاندیز شوی چې د فلسطینیانو د ارادي استازیتوب نه کوي او د اسرائیل د جزئي اشغال د دوام زمینه برابروي. کارپوهانو په خپل ګډ بیان کې خبرداری ورکړې چې د زور او بې عدالتۍ پر بنسټ د سولې هر ډول تحمیل به یوازې د فلسطینیانو مظلومیت اوږد کړي او د تاوتریخوالي د نوو څپو دروازې به پرانیزي. دوی وایي چې داسې طرحې د هغه ولس دردونه نه درملوي چې د بمونو، لوږې او محاصرې تر سیوري لاندې هره ورځ د ژوند او مرګ ترمنځ جګړه کوي. حماس د ټرمپ د سولې پلان ته غبرګون ښودلی. ټرمپ د اسرائیل د بمبارۍ درولو غوښتنه وکړه. د حماس ډلې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سولې وړاندیز ته خپل رسمي ځواب سپارلی دی. دغه ډله وایي د غزې اداري واک به فلسطیني تخنیکي کارپوهانو ته وسپاري او ټول اسرائیلي اسیران به خوشي کړي. حماس د وسلو د ایستلو پر موضوع څرګند دریځ ونه نیو، خو ټینګار یې وکړ چې د منځګړو له لارې د سمدستي خبرو لپاره چمتو دي. ټرمپ د حماس اعلان پرمختګ بللی او په یو ویډیویي پیغام کې پر اسرائیل غږ کړی چې سمدستي د غزې بمباري ودروي. نوموړي ویلي باور لري چې حماس اوس د تلپاتې سولې لپاره چمتو دی. سره له دې چې اسرائیلي بریدونه دوام لري، د روغتیایي سرچینو په وینا یوازې د جمعې په ورځ لږ تر لږه 72 فلسطینیان په غزې ښار کې وژل شوي دي او د ټرمپ له خبرداري سره سره هم اسرائیلي بریدونه پر غزې دوام لري. د فلسطین اسلامي جهاد هم د حماس دریځ خپل بللی او ویلي دي چې د پریکړې په مشروع کې یې ونډه لرله. دغه راز قطر د حماس د اعلان هرکلی کړی او د ټرمپ د سولې د پلان ملاتړ یې څرګند کړی دی. دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې اوربند او د اسیرانو خوشي کول کولی شي د فلسطینیانو د وینې تویېدو مخه ونیسي، خو د پلان د عملي کولو څرنګوالی لا هم روښانه نه دی. لا هم پوښتنې شته چې اسیران به څنګه او چیرې تبادله شي او په بدل کې به له اسرائیلي زندانونو څوک خوشي کیږي. ایران 6 کسان د اسرائیل سره د اړیکو په تور اعدام کړل. د ایران قضایي چارواکو د شنبې په سهار 6 کسان په خوزستان ولایت کې د وسلوالو بریدونو په تور اعدام کړي دي. د دولتي ویبپاڼې میزان د راپور له مخې یادو کسانو په 2013 او 2019 کلونو کې د 4 امنیتي سرتیرو، 2 پولیس او 2 د بسیج غړي په وژنه کې لاس درلوده. چارواکي وایي هغوی د بمونو ځای پر ځای کولو او د خرمشهر د ګاز سټیشن په چاودنو کې هم ښکیل وو. ایراني چارواکي دا ډول ډلې اکثره د خپل اصلي سیال اسرائیل سره تړلې ګڼي. همدې ورځ یو کوردي جنګیالی سمن محمدي هم د محاربه په تور اعدام شو. هغه په 2009 کال کې د سنندج د جمعې د لمانځه د امام په وژنه او د ځینو وسلوالو بریدونو په تور تورن شوی و. تر دې وړاندې تېره اونۍ ایران بهمن چوبیاسال چې د موساد د مهم جاسوس په نوم یاد شوی هم په دار وځړاوه. د بشري حقونو ډلو په وینا یوازې په 2025 کال کې په ایران کې له 1000 ډیر کسان اعدام شوي دي. د نړیوالو راپورونو له مخې ایران د چین وروسته د نړۍ دویم هیواد دی چې تر ټولو ډیر خلک اعداموي. او د پای خبر دا چې پاکستان ته د هندي جنرال توند خبرداری. د هند د پوځ جګپوړي جنرال اپیندرا دیویدي په توند بیان کې پاکستان ته خبرداری ورکړې چې د ترهګرۍ د ملاتړ په دوام سره د خپل بقا په اړه باید جدي فکر وکړي. جنرال دیویدي ویلي دا د پاکستان انتخاب دی چې غواړي د ځمکې پر سر پاتې شي کنه. هغه ټینګار کړی چې که جګړه بیا پیل شي دا ځل به د هند پوځي عملیات د سندور په څیر نرم نه وي. نوموړي په خپلو څرګندونو کې په ځانګړې توګه پر هغو وسلوالو ډلو نیوکه وکړه چې
د په وینا د پاکستان د دولت ملاتړ ترلاسه کوي. هغه دغه ډلې یوازې د سیمې لپاره نه بلکې د نړۍ لپاره هم جدي ګواښ وباله. پاکستان تر اوسه دغه څرګندونو رسمي ځواب نه دی ورکړی، خو له وړاندې هم هند تورن کړی چې په پاکستان کې د وسلوالو ډلو مالي او نظامي ملاتړ کوي. دغه توندې څرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د مې په میاشت کې د دواړو هیوادونو ترمنځ 3 ورځنۍ نښتې وشوې چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په منځګړیتوب اوربان پرې ټینګ شو. د پوځي چارو شنونکي وایي د هند او پاکستان د اټومي سیالۍ په چوکاټ کې دا ډول ګواښونه د سیمې د بې ثباتۍ خطر زیاتوي. بهرني خبرونه همدومره د کورنۍ او سپورټي خبرونو لپاره زموږ پاڼې وڅارئ. په خواله رسنۍ فیسبوک، انسټاګرام، ایکس، یوټیوب او ټیک ټاک زموږ خبرونې خوښې او موږ تعقیب کړئ. ادرس یې زیر نیوز 40 تر سبانۍ خبرونې د الله په امان.